बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. نن متمدد سادینا پټون بای وسره مده سکوم مرګلی دي دا راغلی دي دوی ته مو مده هر کلای یا یو خدای دوی خوشاله بود ستی نو پټون بای نه پښتنه کوو چې پټون بای تاسو څه تصوراتي مننه یوسف علی تاسو هم ډیر مننه ټول ملګر راغلی و دلته مو خپل علاقې ته خپل خلکو سره پړشنور ته راغلی او مو زړه هم دا خوښ شو چې زه دلته وګرځم د خپلو ملګرو سره مې لو شم او د خپلو خلکو دپاره هغه خلک چې هغه د مو د کورمې حوالې سره یو سوچ او فکر لري نو زموږ کورمې خلک د مینې او د محبت والا خلک دي اکثر دلته یوه نیمه داسې واقعه وشي چې هغه وجنه بیا هغه شی چې کومې په بل نظر باندې رسي خو دا شی نه دی دلته هر یو سړی مینهناک دی دلته هر یو سړی ژوند غواړي دلته هر یو سړی امن غواړي هغه که د افر دی هغه که د لور دی هغه که د سنټرل دی د هر ځای خلک دی هغه امن غواړي او زه هم خپلو خلکو ته دا یم چې امن سره صرف انسانانو ته نه بلکې ونو بوټو ته هم خیر وي د علاقې آب هوا ته هم ورسره خیر وي امن صرف انسانانو ته نه دی ضروري بلکې دغې علاقې چې هر یو هغه شی چې دغې علاقې کې ژوند لري هغه زنده سر وي هغه دپاره د امن ضرورت وي او زه اکثره دا خبره یوسف لالا سره مې اوس کولی ملک امن وي نو که پیاز نغان وي خوان به کې سړي ته بې ذایقه معلومه او چې امن نه وي که بیا ډېر پلونه غوښې هم سړی خوري سړی چې ډور لري خوف لري ویره لري نو هلته بیا ژوند کول ګران نو زه نن هلته راغلم او کلا وګرځېدم خپلې بازار کې خپلو خلکو سره او داسې کوم خلک هم دي چې هغه وغواړي کورمې کې هر څوک یې ګرځېدلی شي دا کورمای مو دی دې خلک هم دي دې ونې دې بوټي دې غرونه دې صحراګانې دې اوبه دا هر څه مو سره تړلي دي دا زموږ دي خدای دې هېڅکله ومه کړي چې موږ د کورمې یا د کورمې حالات یا دا داسې جوړ شي چې موږ دلته د یو بل سره تاک بند شي دلته ژوند تېرول ګران شي خپلو ټولو خلکو ته خپلو لهجو سره ګزاره کوم خپلو الفاظو سره ګزاره کوم خپل قدم سره په دې د هر یو شي تفوس کېږي که به دلته نه مار نه بعد به هم تپوس کېږي که هغه سړی عقیده لري چې زه مار لرم او مار نه بعد ژوند لرم نو هر یو سړی د هر یو قدم د هر یو لفظ د هر یو چې هغه بدن نه کوم هم حرکت یا کوم هم عمل وځي هر انسان د هغه ذمهوار دی زه هم ذمهوار یوسف لالا هم ذمهوار دی غریب هم امیر هم نو باید هر یو هغه کار وکړو چې هغه انسانیت ته هم ښي او زموږ د خدای او د خدای رسول ته هم ښي ډېره مننه یوسف لالا تاسو هم ډېره مننه چې موږ تاسو په یو ځای وګرځېدل مننه پټون بای مو تاسو مرګلو حد نه زیات شکریاد کوو په دې تاسو چې کوم دی دغې خپلې مینې اظهار مو چې کله وکړلو دلته راغللو او دغو خلکو ته تاسو یو مینې او یو محبت یو پیغام ورکو نو موږ ټولو ته مده ریکویسټ کوو چې زندگی دی کله رڼا دی نه هر څه شته کله تیاره دی هیڅ نشته نو کوشش دا کول پکار دی چې ښه وخت تېرول پکار دی خلکو ته یو ښه میسیج یو پیغام ورکول پکار دی پټون بای تاسو مرګلو ډېره مهرباني خدای مو عزت کې لره خدای مو خوشحاله باد ساته خدای دې مو تاسو ټولو ته رزق حلال او سکون زندګي نصیب کړي یا الله مو تاسو ټولو ته والدین او انسانیت خدمت کولو توفیقات راکړي ډېره مهرباني وسلام